الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه لیدونکو اوریدونکو او د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترمو، غواړم چې د قضایي ځواک په اړه د اسلام په چوکاټ او د شریعت په رڼا کې بحث وکړم، تر څو د افغانستان مسلمان متدین او غیر ولس ته قضایي ځواک له نورو ځواکونو څخه جلا او واضح شي او هیوادوال او ولس مو د اسلامي امارت پر قضایي ځواک باندې اطمینان او باور ولري. د اسلامي نظام قضایي ځواک دندې اسلام د وروستي او بشپړ الهي دین په توګه د ټولنې او وګړو ترمنځ عدالت او برابرۍ یو ضروري امر ګڼي او د عدالت او انصاف د تامین په خاطر اسلام د قضایي نظام جوړول یو اساسي شرط ګڼي. په اسلامي ټولنه کې قضاوت او قضایه ځواک په دې اساس وضع شوی چې د خلکو ژوند، مال او عزت د نااهلو په لاس کې ونه لویږي او د فرد او ټولنې حقوق د شخصي ګټو او خواهشاتو قرباني نشي. لکه څرنګه چې انسان یو اجتماعي او ټولنیز مخلوق دی، خو د ټولو انسانانو فکر او عمل یو شان نه دی، ذوقونه یې سره توپیر لري، نو بناءً د دوی په شخړو کې منځګړیتوب او محاکمه اړینه ده. ټول پوهان په دې نظر دي چې په انساني ټولنه کې تل شخړې وجود لري، خو که چیرې دغه شخړې له خپله حده واوړي د ټولنې او جامعې بدن او جسم ته د ستر ټولنیز زیان په توګه مرګ او ژوبله اړولی شي. نو پکار ده چې په مختلفو ځایونو او مقامونو کې د خلکو لپاره په ټولنه کې ناوړه شخړې په ګوته شي او سمدستي حل شي، تر څو له دې لارې د اسلامي نظام تر ټولو ستره دنده او وظیفه چې د اجتماعي چاپیریال ساتنه ده ترسره شي. یو له دې دندې نه چې د اجتماعي چاپیریال ساتنې لپاره مؤثره او مفیده تمامیږي هغه قضاوت او قضایه ځواک دی. له همدې امله اسلام د ټولنیزو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره د قضاوت په برخه کې د وړ کسانو شتون او ګمارل هم اړین ګڼي. خلاصه دا چې دین اسلام په اسلامي ټولنه کې د قضایي نظام شتون د ستونزو، مشکلاتو او دردناکو شخړو د حل لپاره اړین ګڼي او د شخړو د هوارۍ لپاره د عدالت او عادل قاضي وجود هم ضروري ګڼي. او دا ځکه چې د قاضي حکم او فیصله کولی شي د خلکو د برخلیک لاره وټاکي. نو ښکاره خبره ده چې که قاضي د کار په اهمیت او حساسیت خبر نه وي، نو د هغه په غلطۍ او په غلطې فیصلې سره یو کس خپل ژوند له لاسه ورکولی شي او د ډیرو نورو سختیو او مشکلاتو سبب هم ګرځیدلی شي. له همدې کبله هغه څوک
چې د قاضي په حیث دنده اخلي باید چې عادل او عالم وي، حتی تر دې چې بعضې علماو د قاضي اجتهاد هم شرط بللی ده. همدارنګه د یادونې وړ ده چې هغه عدالت او مساوات چې د اسلامي نظام د قضا په برخه کې ورته پاملرنه شوې په هیڅ نظام کې ساری نه لري، ځکه چې د نورو نظامونو قوانین د بنده لخوا وضع شوي دي او بنده له نقصان او سهو څخه محفوظ او بری نه دی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان 10 پاره سورة عصر کې فرمایي ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان په خساره او نقصان کې دی. برعکس منشه د اسلامی نظام قضای الهی او وحی الهی ده چې له هر نوعه سهو او خطا نه عاری او پاکه ده. له همدې کبله الله جل جلاله د سورة الانعام 13 آیت کې فرمایي وما فرطنا فی الکتاب من شیء، او مونږ هیڅ کوتاهی او هیڅ شی نه دی پرېښی له خپل کتاب څخه. او د سورة المائده 48 آیت کې الله سبحانه وتعالی خپل محبوب ته داسې امر کوي فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. ای نبی ته د دوی ترمنځ فیصله کوه په هغه کتاب چې الله جل جلاله نازل کړی، او د هغوی د غوښتنو او خواهشاتو پیروي مه کوه د هغه څه له وجې چې تا ته حق راغلی. نو په دې اساس اسلامی قضایه قوه به په خپلو قضایه فیصلو کې د بېطرفۍ، مساوات او د عدالت د تامین اصول په نظر کې نیسي، او د شریعت له حکمونو سره سم به په خپلواکه، مؤثره، شفافه او معقوله توګه عمل کوي، او وسپارل شوي قضیې به د اسلامي لارښوونو سره سم حل کوي. د یادولو وړ ده چې قاضي به د وړاندې شویو شواهدو او اسنادو پر بنسټ پریکړه کوي چې ظاهراً شرعي دلیل ګڼل کیږي، مګر د هغه شخص په نفع چې فیصله کیږي هغه دې په دې پوه شي چې که چیرې قاضي ته یې په خپله دعوه کې درواغ ویلي وي او یا یې د درواغو دلیل او اسناد لرې له واقعیت څخه وړاندې کړي وي او یا یې قسم په ناحقه کړی وي، په واقعیت کې هغه ته یوه ټوټه د اور ورکړل شوې او فیصله شوې ده. نو بناءً د درواغو ناحقه دعوو څخه دې اجتناب وکړي، ځکه چې د قاضي قضا او فیصله حرام حلالولی نشي او حلال حرامولی نشي، لکه څرنګه چې په دې مورد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي عن ام سلمة رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انکم تختصمون الی ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. رواه البخاري. لأم سلمة رضی الله عنها څخه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو خصومت کوئ او زما خوا ته راځئ، امکان لري ځینې له تاسو څخه د مقصد په بیانولو ماهر او فصیح وي،
لکه ځینو نورو څخه، نو د چا لپاره مې چې په سبب د ویلو او بیانولو د هغه حکم وکړ د هغه د ورور د حصې او حق څخه، نو په حقیقت کې مې یوه ټوټه د اور ورته بیله کړه، نو هغه شی دی نه اخلي. او د بخاري په روایت کې راځي چې فلیأخذها او فلیترکها، نو که یې اخلي او که یې پرېږدي. همدغه شان په بېشماره نصوصو کې د ناحقه دعوو په اړه وعیدونه نقل شوي. محترمینو، د موضوع په پای کې محترمو قاضیانو صاحبانو ته یوه یادونه کول غواړم. لومړی دا چې د طرفینو د قضیې کلام او خبرې دې په تفصیل سره اوري، یعنی تر څو چې قاضي د مدعی او مدعا علیه د دعوې په ارتباط تحقیق نوي کړی، هیڅکله دی په هغه دعوه کې فیصله نه صادروي. له حضرت علی رضی الله عنه نه نقل دی، هغه فرمای قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویل اذا تقاضى الیک رجلان، چې کله تا ته قضیه راوړي دوه کسان، نو فلا تقضي للاول، ای علی ته د ړومبني مدعي په حق کې فیصله مه اوروه، فیصله مه کوه، حتی تسمع کلام الاخر، تر دې پورې چې ته د هغې بل مدعا علیه کلام او خبرې هم واوري. فسوف تدري، نو زر ده چې ته به پوه شي په دې کیف تقضي، چې ته څنګه فیصله وکړي. قال علی، حضرت علی رضی الله عنه فرمایی فما زلت قاضیا بعد، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دعا او له تعلیم او له ښودنې پس زه بیا قاضي وګرځېدم، فیصله کوونکی وګرځېدم. دوم، عدالت او فیصله کول په حق سره. الله جل جلاله فرمایي یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. الله جل جلاله حضرت داود علیه السلام ته فرمایي ای داوده، مونږ ګرځولی ته خلیفه په ځمکه کې، نو حکم وکړه د خلقو په منځ کې په حق سره او تابعداري مه کوه د خواهشاتو. مفسرین کرام فرمایي له دې آیت کریمه څخه په صراحت سره دا معلومیږي چې حاکم فیصله کوونکی باید د دلایلو په نظر کې نیولو سره په حق فیصله وکړي او هیڅکله د خپل نفس د خواهشاتو پیروي ونه کړي. د یو چا د مال څخه متاثره نشي، د یو چا د منصب څخه متاثره نشي، د یو چا له تهدید څخه متاثره نشي. پرته له الله جل جلاله باید له هیڅ چا څخه هم ویره ونه لري. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.